السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. محترم ورونو خویندو، هر څوک کولی شي ځان دپاره آخرت آباد کړي او هر چا سره عقل دی او نور حواس ورسره دي. هر څوک ښه او بد پیژني، ګناه او نیکي پیژني، شپه او ورځ پیژني، نو ځان دپاره په خپل آخرت آباد کړي. یو ملګری وایي زه حرم کې ناست وم او سخته ګرمي وه، هر چا باندې خولې روانې وې. زه ګورم یو سپین ږیری بابا راغی او زمزم اوبه ورسره دي او بیل بیل کس ته زمزم اوبه ورکوي او هر چا ته چې زمزم اوبه ورکوي په مسکا په حالت کې ورکوي، په خندا کې ورکوي. نو چې ستا ګرمي هم کېږي، یخني هم ده، ګرمي ده او تند هم ده او تکلیف کم یو دې وخت څوک راشي تا ته زمزم اوبه وړاندې کړي، اوبه مبارکې دي. سړی هم داسې حالت کې درکوي چې د مسکا حالت کې درکېدله. نو ستا حال او قال به دواړه درته دعا کوي. داسې خلک د ځان دپاره آخرت په خپل وس جوړوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د غار ثور قصې مشهوره ده. ټول سوري په غار کې بند کړل، خو یو سوری چې هغه بند نه شو، په هغې کې خپله خپه کېښودله، هغې کې خپله خپه کېښودله. نور څه نه و، فقط خپل د آخرت آبادول هدف و، بل څه نه و. ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه د اسلامي لښکر د راحت دپاره پخپله وپیره کوله چې خلک په راحت کې پاتې شي. خالد بن ولید رضی الله عنه چې دا 2 ګزاره لګېدلی مخامخ په سینه باندې، دا څه دپاره د الله د کلمې د اوچتوالي په خاطر دا کار شوی دی. دا خلک ځان ته په خپل آخرت جوړوي. عمر رضی الله عنه کله چې امیر المؤمنین شو، د شپې به ګرځېده په کوڅو کې، د خلکو حالات به یې اخیسته، کونډه، یتیم، کمزوری، دا به یې معلومه، د چا سره په کور کې څه شته او د چا سره نشته. ابو طلحه رضی الله عنه د احد په غزا کې چې هغه باندې غشي راولیدل ډېر زیات، دا خلک دا کارونه څه دپاره کول؟ د خپل آخرت د آبادۍ په خاطر باندې. عبدالله بن مبارک په خپله به یې روژه نیولې، په ملګرو به یې خوراک کو. په سفر باندې چې ته ملګرو به روپۍ را جمع کړلې چې په شریکه خوراک کو، بیا یې په خپلو روپو په ملګرو خوراک وکړه، بېرته ملګرو ته به روپۍ ورکړلې. قدرمندو، د مؤمن صفت باید همدای کمې نمونې چې ذکر کوم، ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، د الله په مینه کې مسکین، یتیم او بندي ته خواړه ورکول. دارنګه د قرآن کریم سره تعلق ساتل دا آخرت آبادول دي. قرآن کریم د انسان په زړه کې سکون پیدا کوي، د الله سره تعلق دې قوي کوي، او دا قرآن کریم د زړونو بادشاه دی. د دې وجه نه نبي صلی الله علیه وسلم به اکثرت ملګرو ته ما ته قرآن کریم ولوله. حدیث کې راځي که نه، نبي صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود رضی الله ته وویل که نه، اقرأ علی ولوله ما باندې. قلت هغه وایي ابن مسعود یا رسول الله اقرأ علیک، تا باندې زه قرآن ولولم، وعلیک انزل، دا خو په تا نازل شوی. قال نعم، او په ما نازل شوی. فقرأت سورة النساء، سورة النساء ورته ولوستله حتى أتيت إلى هذه الآية، ودي آية راورسېدم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. دې چې اورسېدم ما له وایي چې حسبک الآن، بس دی. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. نبي علیه السلام سترګې چې وي اوښکو لمدې شوې، اوښکې ترې روانې شوې. قرآن اثر کوي، د انسان په زړونو باندې اثر کوي. آیا موږ به تاسو په شپه او ورځ کې وخت ورکړی قرآن ته؟
زموږ استاد د مسلمانانو په 80% خلک په قرآن نه پوهېږي، 80% 90% خویندې په قرآن نه پوهېږي. د اسیر اوس بل مدارس جوړ شوي، که څوک په قرآن نه پوهېږي اورېدل خو کولی شي که نه، په ورځ کې نیم ساعت ورکړه فقط قرآن پکې اوره، 10 منټه ورکړه خو فقط په قرآن پکې اوره، وخت ورکړه دې دپاره. فضیل ابن عیاض مشهور تابعي دی، د قرآن کریم یو آیات واورېد او د هغه آیات سره په ځمکه راولید او وفات شو. وقفوهم انهم مسئولون د آیت واورېده وفات شو. مطلب دا چې ودروي د آخرت دنیا پوښتنه کېدلی شي، ځکه د قیامت د میدان مختلف حالات دي. دارنګه عمر رضی الله عنه چې کله دا آیات واورېد یو میاشت مریض و. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، یو میاشت بیا مریض و. دارنګه عبدالله بن وهب یو ځل په لار باندې روان دی، د یو ماشوم د خولې نه دا آیات واورېد. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. دایته واورېد، دومره تاثیر ور باندې وکړ، دومره تاثیر چې دې آیت اورېدو سره بس حالات یې ګډوډ شو، مریض شو، په څلورم ورځ وفات شو. موږ او تاسو ته راشه، موږ او تاسو قدرمنو چې کله چا دپاره مسلمان دپاره قبر کنوم په ګپ شپ په خندا ته به که دې قبر ته ناوې راځي. تاسو وګورئ کومو ځینو کې چې دا کلیوال خلک قبر وکاږي په خنداګانو، د قبر تصور خلک نه کوي، دا سوچ خلک نه کوي چې دا قبر د څوک راځي، څه دپاره، څه قصه ده، څه قضیه ده. دغه د عبرت دپاره دا ځای دی، هلته خلک عبرت نه لري. زمونږ خلک ژوند څه کې ګوري، په دوکان کې به ناست ګوشکي به یې غوږونو کېښي سندرې به اوري، ګاډي کې به ناست فلمونه به ګوري، ګاډي کې به ناست که دا ترافیکي پېښه وشي عوام خلک دا روانه جنازه ده، نو په دې حالت کې ته سندرې اوري. ډېرې پېښې داسې شوي، ترافیکي پېښه شوې، خلک مړه دي او د ګاډي ټیپ چالان دی، سندرې روانې دي. ډېر واقعات داسې شوي دي، خلک سوچ فکر نه کوي. قدرمن درونو خویندو، څو نمونې مې چې ذکر کړلې، دا زموږ او ستاسې ژوند بدلوي. کله کله مؤمن یوه خبره واوري، ژوند کې ستر بدلون الله تعالی راوړلی شي.